تاسو ماده خدای خدا عمر خیر بدی خدا څنګه یې مور خی خدای په خیله بدی تا خیر ببینه خوب است وی تیروي ژوندون هر څوک د ځان لپاره ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي چې دا ستا لورګانې دي دا ستا مچیانې دي دا مې ولې غټ کړی دا ځان سره دا کې دا کار ماته ویل کوم تاسو لاړ شئ خس مسؤله یو شی ماته راوړه دا دواړه یتیم دي او مور یې او پلار یې یتیم ستا د خاورو شو ارمانو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم خوشحال مې ټولاول موټي مې کاوه ما چې شاته بخره دا ماشومان جاري لږ راکړه هغه مستوس کړو کول ما ته ول ته صبر وکړه کاسه مې پرېښودل بیا راغله ویې راشه کاکا راغله ما کاکا څوک د ډاکټر صاحب ویې راغله او منډې منډې کاسه مې پرېښودل د سره خیر دی مورې خیر دی خیر دی مورې خدای دې هېڅکله مه خفه کوه مریضانې ناروغانې هلته همداسې بد حال دلته راشه همداسې به یې زما بیخي نو زړه مې ولې ژاړې ولې ژاړې مور او پلار خیر دی بچیه یادو نظر شم یتیم ستا د خاورو شو ارمانو یا به د دې کوټې 500 روپۍ راکړې یا به لاړ شي چا باندې نازونه وکړي پلار جانې نشته دی په چا باندې نازونه وکړي ستا د وړو وړو خبرو کلامو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم یتیم ستا د خاورو شو ارمانو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم ستا په زړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم ته خو یتیم یې ستا پر یاد رب تر عرش رسي ته خو یتیم یې ستا پر یاد پزړه دی اور دا بلتون بلستا خاطرو نظر شم ستا پزړګي یتیم ستا د خاورو شو ارمانو نظر شم ستا پزړګي کې د پلار جان خواږو یادو نظر شم ستا پزړګي کې د پلار جان خواږو زدری خیری خیگریوان او فریادو نظر شم ستا پزړګي کې د پلار جان هر وخت ژاړې